دا وخت زموږ سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکراتي ټیم غړي محترم محمد سهیل شاهین صاحب ناستې د وروستیو جریاناتو او سیاسي پرمختګونو په اړه به د ده سره لنډه مرکه وکړو. محترم محمد سهیل شاهین صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. لکه څرنګه چې ستاسو یو لوړپوړی هیئت چې مشري محترم له برادره خوند کوي دا مهال پاکستان ته په سفر تللی دی، که په پیل کې تاسو راته ووایاست چې د دغه سفر موخه څه ده او پر کومو موضوعاتو باندې د پاکستاني چارواکو سره تاسو خبرې کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. فدا صاحب د تاسو نه هم مننه چې موږ ته فرصت راکړ ترڅو د اسلامي امارت د لوړپوړي هیئت پاکستان ته د سفر په باره کې خپلو هیوادوالو او نړیوالو ته معلومات ورکړو. زموږ سیمې ته سفرونه مخکې پیل شوي دي چې په دې سلسله کې مو د روسیې هیواد ته هم سفر کړی و او بل سفر مونږه چین ته وکړ، همدا شان مو یو بل هیئت ایران ته سفر وکړ او اوس پاکستان ته زمونږ 11 کسیز هیئت سفر کړی دی چې په راز کې ملا صاحب برادر اخوانده چې په دې حساب باندې 12 کسه کېږي. او دغه سفر مخکې مونږ اعلان کړی و چې موږ پاکستان ته سفر کوو، خو د په هغه وخت کې مذاکرات روانو دلته، نو د هغه په وجه باندې دا سفر وځنډېده. اوس دا سفر وشو. په دې سفر کې په مهمو او مختلفو موضوعاتو باندې زموږ هیئت د پاکستاني چارواکو سره نن خبرې وکړلې. د پاکستان په وزارت خارجه کې د پاکستان وزیر خارجه وزیر او دغه ورسره هیئت سره په مهاجرینو په ستونزو، هغلته د تجارانو په ستونزو، د ویزې په باره کې افغان مهاجرینو ته چې سهولتونه ورکوي په دې باره کې خبرې وکړې. همداشان هغلته چې کوم مهاجرین بندیان دي په پاکستان کې په هغه باره کې، د دې نه علاوه د سولې د پروسې په برخه کې هم خبرې ورسره کړې دي. محترم شاهین صاحب، په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د وزارت خارجه لخوا نشر ته سپارل شوې ده، په هغه کې پر دې خبره باندې ټینګار شوی دی چې طالبان او پاکستان په ګډه سره دا غواړي چې د امریکایانو سره باید مذاکرات یو ځل بیا پیل شي. آیا په دې اړه باندې پاکستان ستاسو موقف تایید کړی دی او که څنګه؟ بالکل، لکه څنګه چې په چین کې زموږ هیئت د سفر په جریان کې د چین چارواکو زموږ موقف تایید کړی، همداشان په روسیه او ایران کې پاکستان هم زموږ موقف تایید کړی. هغه دا ده چې باید د امریکایان بیرته توافقنامې ته راوګرځېږي. توافقنامه لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده په تیرو 9 پړاوونو کې چې د امریکایي ټیم سره زموږ مذاکراتي ټیم ترسره کړل، هغه مکمل سوله. د هغه کوم ضمایم چې وو یا د تطبیق میکانیزم چې وو هغه هم مکمل سو. یوازې دا پاتې وو چې لاسلیک شي او د هغه دپاره هم د 23 هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو لیست ترتیب شوی وو چې هغوی دعوت شي او په دوحه کې لاسلیک د میډیا په حضور کې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې هغه اعلان شي. نو اوس هم زموږ دا موقف دی چې امریکایان باید د توافقنامې ته راوګرځي که هغوی واقعا غواړي چې د افغانستان مسله د سوله ییزې لارې نه حل کړي. نو دا یو ښه بنسټ ده او که چیرې دې توافقنامې ته نه راګرځي دا معنا لري چې دا د دوی د افغانستان د مسلې سوله ییز حل نه غواړي او دا به د دوی د سولې ضد یو عمل ګڼل کیږي.
شاهین صاحب په پاکستان کې ستاسو د پلاوي دروند هرکلی وسو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لوړه کچه ملاقات ترسره سو. ستاسو په باور آیا پاکستان غواړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي او که په مجموع کې د دوی په سیاست کې د طالبانو په اړه باندې کوم مثبت بدلون راغلی دی؟ زما په خیال د دې هدف دا دی چې د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو اوس په دې ته رسېدلي دي چې په افغانستان کې اسلامي امارت یو لوی سیاسي او نظامي قوت دی او په دې سترګه ورته ګوري، په دې سترګه یې استقبال کوي. موږ نه دا چې په پاکستان کې داسې استقبال سوی دی، بلکې په چین کې مو هم سوی دی، په روسیې کې مو هم سوی دی، په نورو هیوادونو کې مو هم سوی دی. نو او دا لکه هغوی چې په مجلسونو کې هم ویلي دي چې د افغانستان کې اسلامي امارت یوازینی ستر سیاسي او نظامي قوت دی او دا یې په تیرو 18 کالو کې ثابته کړې ده چې د 54 هیوادونو په مقابل کې هغوی مقابله یې وکړله او نه دا چې هغوی دغو هیوادونو ونه شو کړلی چې ماتې ورکړي اسلامي امارت ته، بلکې اسلامي امارت پانېدلی دی چې د افغانستان د خاورې 80% په خپل لاس کې راولي. شاهین صاحب لکه څرنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې موجود دی، آیا ستاسې د هیئت او د خلیلزاد ترمنځ هلته د ملاقات احتمال شته؟ او احتمال خو شته، که چیرې هغوی غواړي چې بیرته توافقنامې ته راشي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل او دا د موږ موقف هم ده او زموږ په دې باور ده چې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل یو ښه بنسټ همدا توافقنامه ده. هغوی د دې توافقنامې نه تللي دي، که هغوی بیرته غواړي چې راشي او د افغانستان د مسلې حل غواړي، بالکل موږ دروازې پرانیستې دي، موږ غواړو چې په دې باره کې هغوی سره ملاقات وکړو. شاهین صاحب د امریکایانو سره د مذاکراتو د بیا پیل په اړه ستاسې رسمي موقف څه دی؟ آیا تاسو پر خپل سوي توافق باندې اوس هم ولاړ یاست؟ زموږ رسمي موقف هماغه پخوانی موقف دی. موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل دپاره لومړی دلته دفتر جوړ کړ، سیاسي دفتر مو جوړ کړ، اسلامي امارت. بیا مو د امریکایانو سره مذاکرات وکړل او دا مذاکرات نه دا چې دغه یو کال وشول، بلکې تیر نور کالونه هم سوي دي، که څه هم مطبوعاتو ته نه و راوتلي، خو په تیر یو کال کې دا توافقنامه بشپړه سوله، ضمایم هم بشپړ سول. د هغه یوه کاپي اوس د قطر هیواد سره ده، یوه د امریکې د ټیم سره ده، مذاکراتي ټیم سره ده، او یو موږ سره ده. نو زموږ موقف دا دی چې دا د افغانستان د مسلې حل ده، ځکه چې په هغه کې د اشغال خاتمه هم موجوده ده، د افغانستان د خاورې نه استعمال د نورو هیوادونو، د امریکا او د نورو هیوادونو په خلاف باندې هغه هم شته، کې په هغه کې بین الافغاني مذاکرات هم شته او یو دایمي سوله او په اوربند باندې خبرې کول هم شته. نو دا یوه هر اړخیزه توافقنامه ده.